په ژوند کې انسان کله جوړ کله ناجوړ، کله مالدار او کله غریب، خو دغه څه چې ته یې لرې ډېر یې په ارمان دي که ته په دې قناعت وکړې او شکر وباسې، الله تعالی به دې په ژوند کې سکون او خوشحالیانې راولي. د انسان په ژوند کې تر ټولو لویه ستونزه چې دوی همیش په هڅه کې وي چې زما ضروریات دې پوره شي، او د ژوند تر ټولو لوی ضرورت رزق او د هغه ډیروالی بولي. باوجود د دې چې د انسان په ژوند کې تر ټولو لوی ضرورت هدایت دی، او دا هغه څه دي چې موږ یې هره ورځ په 5 وخته لمونځ هر رکعت کې د الله تعالی نه غواړو، یا الله موږ ته سمه لار وښایه. د رزق وعده الله په خپله کړې. په دنیا کې داسې هیڅ نشته چې الله یې رزق په خپل وخت سره ورونه رسوي. ته یوازې حرکت کوه، الله تعالی به برکت درکوي. الله تعالی فرمایي آیا دغه خلکو نه دي لیدلي چې هماغه الله ده چې چاته یې خوښه شي رزق یې پراخوي، او چاته چې یې خوښه شي تنګوي. په یقیني ډول په دې کې د هغه خلکو لپاره ډېرې نښې دي کومو خلکو چې ایمان راوړی. السلام علیکم.